د مولانا فضل الرحمن غوښتنه اسلامي امارت باید د ځینو عناصرو پر ضد اقدام وکړي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي د هغو عناصرو پر ضد چې د پاکستان په خاوره کې په چاودنو کې لاس لري اقدام وکړي. مولانا فضل الرحمن په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو ټینګار کوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د چاودنو مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ ستراتیژیک پلان جوړېدل مهم بولي. مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویلي دا چاره باید مدیریت شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د ترهګرۍ د مخنیوي، د دواړو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي او له یوې سیمې بلې سیمې ته د ترهګریزو پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره یوه ګډه ستراتیژي جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ګټلو ګامونو پر پورته کېدو ټینګار وشو. مولانا فضل الرحمن ټینګار کوي چې اسلام آباد باید په پاکستان کې د امنیتي پیښو د پای ته رسولو او د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان له اوسني حکومت سره په تعامل کې وي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر زیاته کړه باید د افغانستان له اسلامي امارت سره تعامل وشي چې د هغو عناصرو پر ضد چې په افغانستان کې پناه اخیستې او په پاکستان کې د دا ډول پیښو مسؤل دي اقدام وکړي. اخوا د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو څرګندونو په غبرګون کې د هیواد په خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو حضور ردوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. ښاغلي مجاهد د سولې او ټیکاو په موخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر همکارۍ ټینګار کوي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ستونزو د مخنیوي یوه ژمنه باید موجوده وي. دویم دا چې همغږي هم مهمه ده. باید یو بل خبر کړو، هغه ګواښونه چې یو بل ته متوجه کیږي باید شریک کړل شي. مهمه دا ده چې د سیمه ییزې همکارۍ روحیه رامنځته شي، دا کولی شي چې مسایل حل کړي. د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ټینګښت د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. د سیاسي چارو شنونکی عزیز مهراج وایي مولانا فضل الرحمن له خپلو دغو څرګندونو سره یا له دغو خبرو د افغانستان په هکله د پاکستاني چارواکو تورونه چې ګواکې ترهګري له افغانستان او پاکستان ته واردېږي یا یې ملاتړ کوي غواړي چې هغه تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د جمعیت علماء د ګوند پر غونډې د تېرې اونۍ د یکشنبې ورځې پر برید کې 50 کسان ووژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول او اسلامي امارت دغه برید یو جنایت وباله.